رسول الله مونږ له څه طریقه وښوه چې مونږ هم په نیکیو کې هغوی ته ورسو مال خو را سره نشته نمبر هغوی یوړه صدقاتو کې هغوی په ړومبي پوزیشن راغلی دي زکات کې هغوی په ړومبي پوزیشن راغلی دي دارنګې حج مسله هغوی ځان له حل کړې ده غریب سره امداد هغوی کوي ځکه مالدارۍ کې دا ټولې خبرې کېږي که نه الله دې زموږ نصیب کړي د مسجد تعمیر هغوی کوي غرباو سره امداد هغوی کوي موږ څه وکړو ای د الله رسوله زموږ خو هېڅ وس نشته مال نشته دولت نشته په څه باندې هغوی ته ورسو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ای زه تاسو ته داسې کلمات ښیم چې د هغه مالدارو درجې ته مو رسومه واوره داسې کلمات درته ښیم چې د هغه مالدارو درجې ته تاسو ورسوي یا رسول الله کوم دي هغې خو د دغې متلاشي وو که نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي تاسو د فرض لمونځ نه بعد د فرض لمونځ نه بعد 33 پیری سبحان الله وای 33 پیری الحمدلله وای یو روایت کې راځي 33 پیری الله اکبر وای او په بل روایت کې راځي 34 بار الله اکبر وای تاسو به د هغه مالدارو درجې ته ورسئ دا هغه جذبه وزړه کې د نیکۍ حاصلولو چې مونږ اوس څنګه په نیکۍ کې مونږ د دنیا په اعتبار خدای شته که یو منټه مې ساري وو چې وا د ده د موټرې او زه د دغسې دا خو کېدی نه شي چېرته لوی کاروبار ګورم چې زما موټر یو د دم موټر چې د ده نه خو کم نه یو که نه وایي خر چې د خره کمې غوږې د پرې کولو دی نو چې دومره مال را سره چې ده سره مې مقابله خو برابر شي که نه نو په دنیا کې خو مونږ کو سیالي که نه خو د صحابه کرامو ګوره اوس مخکې حالاتو ګوره مالدار صحابو ته چې پته ولګېده هغوی د دې غریبانو دا وظیفه هم شروع کړه دا د صحابو جذبه وه که نه دا نه وه چې مړه مونږ په سبحان الله سبحان الله سبحان الله دې دی وایي الحمدلله دې دی وایي مونږ سره خو مال دی دولت دی په دې سړیه باندې زمونږ لوی حیثیت دی دا به دی وایي سړیه غریب نور به څه کوي کله چې مالدارو ته پته ولګېده چې وا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا کلمات هغه صحابو ته ښودلي دي او زموږ درجې ته را رسولي ایم شروع شول او هغه کلمات هغه هم شروع کړل بیا غریبان صحابه رالل روایت کې راځي او نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي یا رسول الله هغه اهل الدثور چې کوم مالدار تا چې مونږ ته کوم وظیفه ښودلې وه هغه وظیفه هغه کلمات هغه تسبیحات هغه ذکر چې په هغې دومره لویه درجه میلاوېده هغه خو هغه هم شروع کړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي هذا ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء بس دا خو د الله فضل دی چې چاله ورکي اوس د هغې سره خو موږ څه نشو کولی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا خو د الله د فضل خبره ده چې چاله ورکي نو د الله په فضل کې هو لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض دا خو د الله په خوښه کې خو موږ څه نشو ویلی مقصد مې د خبرې دا و ابتدا کې ما دا خبر وکړله چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم مطابق دارا چې مسلمان به په یو ځای ټهراو نه په نیکیو کې بلکې هغه بزی مخ کې ابد نیکیو او د نیک کارونو متلاشي وي تلاش بکئی مخکیواله بکئی په ځای بنوي جمود بنه اختیاری چې بس مړه ما خود جمعی منځو که نورې پرېږده ما خو یو 100 روپۍ ورکړې جومات ته نورې پرېږده ثوابونه به ولې ټول زه ګټم څه
نه نه تعالی چې الله موقع میسر کړی د نیکۍ دغه ګورې دنه لاړې نشي د نیکۍ متلاشي شه نیکۍ د نیکو اعمال د هغې طلب کوه په هغې باندې اکتفا مه کوه ځکه قرآن څه فرمایي وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ کم آیات چې ما ابتداءً ویلو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ الله باقاعده دا خبره کوي فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ داسې نه چې خیرات وینې نو ورپسې منډې وایي معنا د خیرات صرف دغه نه ده موږ چې کوم زده کړی ده چې د دې ټنګ ته موږ خیرات وایو نورو ته خیراتونه هم نه وایو فاستبقوا الخیرات معنا کوي علما علامه ابن کثیر په دې ځای باندې معنا کړی دا امام قرطبی کړی دا معارف القرآن کړی دا سراج المنیر کړی دا زاد المسیر کړی دا دارنګ نور مفسرین وګورا فاستبقوا الخيرات یو بل نمخ کې والو کې د نیکي په کارونو کې خیرات نه مراد د نیکي کارونه دي مخ کې والو کا متلاشی شاه تلاش طلب کا مخ کې ځا وځای مودريګا کله چې قرآن وګوري نو تا ته به دا نه وایي چې بس دا چې څه دې کړي دي دا کافي دي نه سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض مخکې والی وکړه مخکې لاړ شه پرسته مه راځه ځکه دا د منافق کارو وان منکم لمن لیبطئن منافق د نیکۍ په کارونو کې رستوي د دین په کارونو کې رستوي واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى کله چې منځ منافق بکولو د ټولو نه بسستو په منځ کې کسالا ډله بوا او کله چې الله رب العزت ایمان والا مسئلہ بیانای نو سابقو مسابقت دے مخی والے دے تال طلب دے تالاش دے مخی تلل دی اللہ دے دا غزمونگا نصیب کی بہر حال